سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ باست. نن ورځ غواړم چې تاسو ته د ترانسفرمر په اړه باندې لنډ معلومات درکړم. نو مخکې له دې چې تاسو ترانسفرمر زده کړئ یا ورباندې پوه سئ، د ترانسفرمر د زده کولو یا پوهېدلو لپاره تاسو باید څه شی وکوئ؟ د بیسیک اف میګنیټیک سرکیوټ یا د مقناطیسي سرکیوټونو په اړه باندې معلومات ترلاسه کړئ، یا په بل ډول باندې په 10م صنف کې تاسو ما په نظر په فزیک کې لرئ په افغانستان کې، چې هغلته چې د مقناطیس په اړه باندې که هغه مقناطیس تاسو زده کړئ د مقناطیس، نو بیا وروسته تاسو ته د ترانسفرمر موتور د ټولو ستونزه مو حل کېږي، ځکه چې موږ د الکتریکل ماشین په نامه یو سبجیکټ یا یو مضمون لرو په برق انجینري کې، چې په دغه مضمون کې موږ لاندې شیان وایي: ترانسفرمر، ډسي ماشینز، انډکشن ماشین او سینکرونس ماشین. نو دغه ډي سي موتور یا ایسي موتور یا انډکشن ماشینز دا ټولو شاته یو مقناطیسي یعنی د میګنیټیک سرکیوټ یا د مقناطیسي سرکیوټونو چې شي دي کانسپټ موجود دي. که هغه کانسپټ یا دغه ستاسو زده وي، انشاءالله بیا دغه درته اسانه دي. نو پیله اوس راځم ترانسفرمر ته، چې ترانسفرمر څه شی دی. ترانسفرمر یو برېښنایي غیر متحرکه یا الکتروستاتیک ډیوایس یا وسیله ده چې له یو سرکیوټ څخه بل سرکیوټ ته برېښنا انتقالوي، چې موږ تاسو دا په برېښنا یا د برېښنا د شبکې په انتقال او توزیع کې ورڅخه کار اخلو. که چیرې ترانسفرمر نن ورځ موجود نه وای، موږ نسو کولی چې برق له یو ځای څخه بل ځای ته د کیلومترونو په فاصله باندې موږ تاسو انتقال کړو. لکه ښه مثال چې په دغه ورځو کې موږ تاسو له ازبکستان، تاجکستان هېوادونو څخه موږ تاسو افغانستان ته چې تقریبا څو کیلومتره یعنی په سلګونه کیلومتره لاره ده موږ تاسو برق انتقال کړی. دا ټول د ترانسفرمر له برکته او د ترانسفرمر په واسطه باندې موږ تاسو چې کړی ده انتقال کړی ده. خپله د متناوب جریان یا د ایسي برق په یا برېښنا په کامیابی کولو کې هم ترانسفرمر خورا رول لوبولی ده. که چیرې ترانسفرمر نه و، شاید ایسي پاور هیڅ د استعمال وړ نه و. نو په دې شکل کې چې تاسو وینئ ترانسفرمر عیني شکل لري په داخل کې دوه، چې مختلفې برخې بیا وروسته په نورو ویډیوګانو کې انشاءالله درته تشریح کوو چې کومې برخې لري، هره برخې بیا ځان ته درته تشریح کوو. خو دلته غواړم چې په عمومي ډول باندې تاسو ته د ترانسفرمر شکل وښیم. په عمومي ډول ترانسفرمر په دې شکل دی په داخل کې، چې دغه ته اس ام پی چې وایي، که تاسو ووینئ د میسو وایر یا د میسو یو وایر ورباندې تاو شوی وي، دې خوا ته هم چې یو ته یې پرایمري اس ام پی چې یو ته یې سکنډري یا ثانوي اس ام پی چې ویل کېږي، هغه ته چې برق ورکوو دې ته پرایمري یا لومړنۍ اس ام پی چې وایي، هغه چې برق ورڅخه اخلو هغې ته یې ثانوي یا سکنډري اس ام پی چې وایي. ترانسفرمر د فارډیز لا یا د الکترومګنیټیک انډکشن قانون په اساس باندې کار کوي، او په دې کې د میوچوال انډکشن کانسپټ څخه کار اخیستل شوی دی. لکه دغه دې ته میوچوال انډکشن کانسپټ وایي، چې دوه کوایل یا سمپي چې له یو بل سره په یو فاصله باندې یږدي، کله چې موږ تاسو ولټیج دې ته ورکو، په دغه کوایل کې یا په دغه سمپیچو کې څه شي کېږي؟ مقناطیسي قوه رامنځته کېږي یا الکتروموټیو فورس رامنځته کېږي، چې دغه الکتروموټیو فورس یا الکترومګنیټیک یا الکترومقناطیس ده چې رامنځته کوي لاینز رامنځته کوي. لکه دغسې دغه لاینز ته پلکس وایي، چې په پلکس د اندازه کولو واحد خپله پلکس یا دغه د ویبر ورته ویل کېږي. نو کله چې موږ تاسو ترانسفرمر ته ولټیج ورکو د پرایمري ته، دلته څه شي کېږي؟ الکترومګنیټیک فیلډ یا الکترومګنیټیسي قوه رامنځته کېږي، چې دا قوه کله که دغسې یو خطونه یا لاینز رامنځته کوي په دې شکل سره. دا لاینونه یا خطونه څه کېږي؟ زیاتېږي، غټېږي، خپله دایره غټوي، آهسته آهسته دا څه کېږي؟ هم دوهمو سیمپوچ ته ځان رسوي. کله چې دا له دوهمې سیمپوچ سره په تماس کې یا لینک سي، نو بیا په دوهمو سیمپوچ کې څه شي کېږي؟ هلته هم الکترومګنیټیک فیلډ یا فورس رامنځته کېږي، چې هغه هم په دې شکل سره په دې شکل سره چې شي کېږي له دې سرکیوټ څخه دې سرکیوټ ته
برېښنا انتقالېږي چې موږ کولی شو دلته کوم څه شی ورته بسته کړو موږ به الټرنیټینګ یا متناوب جریان په لاس راوړو. په داخل د ترانسفارمر کې دغه سیم چې شي دي مستقیما یو له بل سره وصل نه دي، لکه څنګه چې موږ تاسو دوه وایرونه یو له بل سره داسې وصل کوو، داسې وصل نه دي. دغه سایډ ته موږ برق ورکوو، ولټیج ورکوو. د ولټیج په مرسته په دغه سیم پیچ چې موږ یو د میسو یو سیم پیچلی ده چې ورته کوایل وایي، په دې کوایل کې الکترومګناټیک فیلډ رامنځته کېږي یا یک مګناطیسي قوه چې دغه مګناطیسي قوه خپل څه لري، لاینز رامنځته کوي چې موږ تاسو په سترګو نه وینو. اما کله چې موږ تاسو یو چې دغه کانسپټ تاسو کولی شئ په مقناطیسي چپټر کې په فزیک کې یاد کړئ چې مقناطیسي خطونه یا لاینونه څه شته وایي چې وروسته ورته راځم دې ته. نو دغه لاینونه چې کله غټ سي یا دغه دایره حلقه جوړوي، دغه حلقه غټیږي بالاخره له دوهمو سیمپوچ سره د دغه فلزي سټریپ یا فلزي لوحو یا ټوټو په واسطه باندې چې که تاسو لیدلي وي په الکترونیک هغه کوچنی ترانسفارمر کې په مرسته باندې دغلته د برق جریان یا الکترونونه څه شي دي، یعنی دغه کوي جریان پیدا کوي. دغه پلکس هم له همدغې لارې یو له دغه سیمپیچ سره څه کوي، لینکس پیدا کوي. نو بالاخره په دغه سیمپیچو کې موږ ته څه شته کېږي، الکترونز یا د الکترونونه یا کرنټ رامنځته کوي. الکترون جریان سرعت پیدا کوي په هغه صورت کې چې موږ تاسو دلته لوډ ورته بسته کړو یا کوم څه ورته بسته کړو، موږ تاسو به هلته څه شي کوو، برق ترلاسه کوو. په دې شکل سره ترانسفارمر په داخل کې کار کوي، یعنی دوی یو له بل سره مستقیما وصل نه دي، په غیر مستقیم ډول یو سرکیوټ څخه بل سرکیوټ ته څه کوي، د برېښنا انتقالوي. ترانسفارمر د برېښنا په شبکه کې یوازې د ولټیج د لوړولو کښته کولو لپاره په کارول کېږي، چې د ولټیج کښته کول او لوړول موږ تاسو ته د دې ضرورت پیدا کېږي. د ترانسفارمر کله چې موږ تاسو غواړو په زیاته فاصله باندې یا په کیلومترونو باندې غواړو چې د برق انتقال کوو، نو موږ ته د دې ضرورت پیدا کېږي چې موږ تاسو ولټیج لوړ کړو، ځکه چې په لاینونو کې هم ضایعات رامنځته کېږي او هغه پاور سټیشن چې په بندونو کې برق تولیدوي هغه 11 کیوي یا 11 کیلو ولټ وي چې هغه ډېر کم وي. د هغې بیا انتقالول په لوړه په ډېره اوږده فاصله سره څه کېږي، کمیږي. نو د هغې موږ اول څه کوو، ترانسفارمر ورته یږدو، هغه یو معلوم دغه ته سطحې ته لوړوو. د مثال په ډول 11 کیلو ولټه پاور سټیشن کې موږ 110 کیلو ولټه ته اضافه لوړوو، چې یعنې دا 110,000 ولټه ته لوړوو. بیا وروسته دا په اوږده فاصله په کیلومترونو فاصله باندې دا موږ یو ښار ته رسوو. کله چې ښار ته راورسېږي هغلته بیا دا په مختلفو برخو کې د کمپنیو صنعتي کمپنیو دپاره ځان ته ولټیج راکښته کېږي. دغه دپاره بیا هغې ته موږ تاسو سټیپ ډاون یا ولټیج کښته کوونکی ترانسفارمر څخه کار اخلو، چې هغه بیا ولټیج موږ ته یو ټاکلي حد ته راټیټوي، لکه 220 230 او بیا چې موږ تاسو په هغې ته د توزیع ترانسفارمر هم وایي چې بیا دغه ولټیج په مختلفو کلو بانډو کې څه کوي، توزیع کوي. نو ترانسفارمرونه خورا زیات ډولونه لري، چې یو څو ډولونه به زه درته ووایم، خو زیات ډولونه لري. د سیسټمونو په اساس باندې په دوه برخو ویشل شوي دي، چې یو فاز ترانسفارمر ده چې په سنګل پیس سیستم کې استفاده کېږي، یو 3 پیس ترانسفارمر ده چې په 3 پیس سیستم کې کارول کېږي. همدارنګه د سیستم د ساتنې دپاره موږ محافظوي دغه هم لرو، اندازه کوونکي ترانسفارمرونه هم لرو. په الکترونیک برخه کې موږ تاسو که لیدلي وي کوچنی ترانسفارمر هم لرو چې هغه د برق د کښته کولو دپاره کارول کېږي. د برق د کښته کولو او لوړولو په اساس باندې هم په دوه برخو ویشل شوي دي، چې هغې ته سټیپ ډاون چې ولټیج کښته کوونکی او سټیپ اپ چې ولټیج لوړونکی ترانسفارمر وایي. اوس راځم مقناطیس ته. که تاسو لیدلي وي مقناطیس، که چیرې تاسو په ځمکه کې کوچنۍ ټوټې فلزي ټوټې یا د اوسپنې ټوټې ځان ته راجذبوي، که چیرې دغه ټوټې د اوسپنې ټوټې په کومه ساحه ټاکلې ساحه ورڅخه لرې کېږي، دغه مقناطیس قوه کمیږي. خو هغه مقناطیسي قوه موږ تاسو په سترګو نه وینو، هغه دغسې یو لاینونه یا خطونه رامنځته کوي. اصلا دغه خطونه چې دي یو حلقه جوړوي، چې دا ټاکلې حلقه خپل اندازه لري له دغه څخه. او هر مقناطیس چې ده 2 قطبونه لري، چې یو ته شمال او بل ته جنوب قطبونه وایي، چې له شمال قطب څخه دغه لاینونه راوځي او بیرته
چې کېږي جنوب قطب ته په داخل د دغه کې په داخل د مقناطیس کې بیرته چې کېږي دغه طرف ته جریان پیدا کوي بیرته راوځي شمال څخه و جنوب ته دغسې ډول باندې حرکت کوي دا حرکت جریان لري چې دا یو ټاکلې حلقه جوړوي کله چې یو فلزي یا اوسپنه په دغه حلقه کې د کوم لاین سره په تماس کې سي هغه ځان ته راکش کوي او په دې شکل سره هغه اوسپنه ځان ته راکش کوي عین شکل کله که موږ پر دې باندې یو مسو تار وتړو پر دې مقناطیس باندې نو هغې ته برق ورکړو دلته په دغې مقناطیس کې یا که چیرې موږ تاسو چې دغه ته پرمننټ چې دغه طبیعي مقناطیس ته اما هغه دغه مقناطیس موږ تاسو د برق په واسطه رامنځته کوو ځکه ورته الکترومقناټیک وایي یعنې برېښنایي مقناطیس ورته وایي ځکه موږ د مسو وایر په یو شکل سره وپیچئ چې دغه ته کوایل وایي دا پیچو تقریبا دا هم نمبر لري چې څو ډوله څو د پی موږ دغه پر یو اوسپنه یا پر یو پلیس ټوټه باندې موږ پیچو کله چې دا وپیچئ تاسو یې تجربه هم کوئ کله چې هغې ته برق ورکړئ هغې کې چې کېږي الکترومقناټیک فیلډ یا قوه رامنځته کېږي هغه چې کېږي برېښنایي مقناطیسي قوه رامنځته کوي چې دا له دغې وجې بیا موږ تاسو دا په ټرانسفارمر کې استفاده کېږي د دې کانسیپټ یا د دغې هغه دغسې د میکانیزم په ټرانسفارمر کې کارول کېږي چې د میچوال انډکشن میکانیزم ورته وایي نو دا و ټرانسفارمر زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو په راتلونکي کې نور ویډیوګانې ترلاسه کړئ او زموږ د فیسبوک صفحه له خپلو ملګرو دوستانو ورته را دعوت کړئ له خلکو سره شیر کړئ تر څو دا ډول ویډیوګانې ستاسو لپاره نورې هم جوړې کړو نو موږ چې هغه وخت چې تاسو ته یې درکوو حد اقل تاسو خو هم دغه کولی شئ چې زموږ ویډیوګانې زموږ فیسبوک پیج تر زیاتو خلکو ورسوئ تر څو د معلوماتو په رسولو کې را سره مرسته وکړي نو کله چې موږ دومره زحمت وباسو دومره وخت تاسو ته دغه درکوو حد اقل هغه وخت خو زموږ ضایع نه شي حد اقل زموږ دغه مواد خو تقریبا تر ډېرو خلکو ورسیږي نو ډېره مننه دوستانو ښه وخت ولرئ